السلام علیکم ورحمت الله د نن په ویډیو کې به دوستانو زه تاسو ته ښیم چې تاسو پیک یا 2 نمبر آی ډي د همیشه دپاره څنګه بلاک کړئ. نو راسئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ. زه به نن تاسو ته ښیم چې آی ډي څنګه بلاک کیږي. یو ځل بیا هرکله درته کوم دوستانو بالکل زما په فرند لیست کې چې دی هغه دغه یوه دانه آی ډي چې کومه ده دا راسره ایډ ده. کوم چې غیر اخلاقي پوسټونه هم شیروي او هم یې کوي. نو زه وایم چې دا کس چې دی دا به زه د منځه څخه یوسم. تاسو به بالکل کومه طریقه کار چې زه استعمالوم د نن په ویډیو کې دوستانو تاسو به هغه طریقه استعمالوئ. د ټولو در مخه به راسئ د 3 ډاټس دلته به کلیک کړئ او کاپي لینک ټو د پروفایل. دغه پروفایل چې کوم دی د دې به تاسو لینک چې کوم دی هغه به کاپي کړئ. کله چې دا لینک تاسو کاپي کړئ نو دا به بیا موږ تاسو مخته یو ځای په کار راسي. دوستانو تاسو به ولاړ سئ د هغه 3 ټکي ته او دلته به راسئ د هغه فایند سپورټ او ریپورټ پروفایل په دې به کلیک کړئ او بیا به راسئ دا فیک اکاونټ چې کوم ورته ویل کېږي په دې باندې به کلیک کړئ او بیا به ولاړ سئ سینډ بټن به پروئ. نو دوستانو دلته به راسئ د ریپورټ پروفایل ته په دې باندې به کلیک کړئ او بیا به راسئ کوم ځای ته بالکل دلته به راسئ او بیا به ریپورټ کړئ. نو کله چې تاسو ریپورټ کړئ نو بالکل ته به ورته ولیکو چې یاره موږ ته نوټیفیکیشن چې دی هغه راواستو که دې کله د آی ډي بنده کړه. نو بندیږي خو به خامخا به په دې طریقه کار چې کوم موږ استعمال کو هغه به ضرور بندیږي. دوستانو کومه طریقه چې زه استعمالوم په دې طریقه سره به تاسو د هغه غلطو کسانو آیډیانې ور بلاکوئ څوک چې غلط پوسټونه کوي یا مثلا غلط کارونه کوي یا د تنګوي نو د هغه سړی دی. نو جناب دا خو یو کری کار وسو د دې آی ډي ده. د دې نه ایسته چې دی موږ تاسو به ولاړ سو وبوځو د دې ځای او را به سو و د 3 ډاټ ته. د 3 ډاټ چې کله رالو بیا به ولاړ سو لاندې دلته چې کوم هیلپ اینډ سپورټ ورته ویل کېږي په دې باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په هیلپ اینډ سپورټ باندې کلیک کړئ جناب نو چې دا کله خلاص سي یو ځل به بیا موږ تاسو راسو ریپورټ پرابلم چې کوم ورته ویل کېږي دلته به تاسو راسي. بیا دا something is not working something isn't working په دې باندې به کلیک کړئ. نو چې کله کلیک سو دوستانو بیا به تاسو راسي لاندې سرچ کړئ پروفایل و دې پروفایل باندې چې کله تاسو راله دا به سرچ کړئ. نو جناب دلته زه اوس یو میسج لیکم هغه میسج مې انشاءالله بیا تاسو په ډسکرپشن کې هم درکم. هغه میسج به زه دلته ولیکم او د میسج وروسته به بیا راځو نور طریقې کار وکړو. نو دوستانو میسج چې کوم دی هغه ما دا دی ولیکي. نو د دې سلانې به بیا موږ راځو کوم لینک چې موږ کاپي کړو هغه لینک به موږ تاسو دلته کلیک کړو. نو دا د هغه سره ټوټل معلومات سو بیا به تاسو راسئ پر دې سینډ باندې چې دی هغه به کلیک کړئ. نو چې کله سینډ کړئ دا ریپورټ فاینل چې کوم دی هغه دا طریقې کار دی. نو په 24 غنټې کې به دا آی ډي خامخا ځي چې په هره طریقه باندې دا آی ډي به د منځه سدي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو د سره لایک کړئ او که څوک نوی راغلی زما یوټیوب چینل ته نو هغه ته هرکلی کوم. ټکنیکل هاشمي چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. در بل ویډیو پورې د الله په امان.